الرحمن الرحیم. راځو دریم درس ته. زموږ دریم درس دی پروګرام اینډ فیچرز، ریجن اینډ لینګویج او یوزر اکاونټ. لومړی راځو کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې زموږ سره نننۍ لومړی موضوع ده پروګرام اینډ فیچرز، دوهم یوزر اکاونټس، دریم ریجن اینډ لینګویج. فیچرز پروګرامز اینډ فیچرز کې کوم کارونه کېږي؟ پروګرامز اینډ فیچرز کې موږ کولی شو چې د کمپیوټر څخه سافټویرونه یا هغه پروګرامونه چې موږ انسټال کړي دي هغه ان انسټال کړو، یعنې ځینې لرې کړو یا یې وباسو. راځو په دې باندې کلیک کوو، یو بله وینډو یا فارم راته راخلاصېږي چې ګورو ټول هغه پروګرامونه چې زموږ سره انسټال دي دلته لیست سوي دي. یو په یو دلته موږ کتلی شو. دلته چې موږ هر پروګرام غواړو چې موږ هغه پروګرام له کمپیوټره وباسو نو هغه په نښه کوو او دلته د ان انسټال لینک را څرګندېږي چې هغه لینک په کلیک کولو سره موږ پروګرام له منځه وړلی شو. د بېلګې په توګه دا پروګرام غواړو چې د کمپیوټر څخه یې وباسو، یعنې ان انسټال. دلته لیکلي دي ان انسټال. ان انسټال باندې کلیک کوو، ورته وایي وارنینګ یې راته راکړه دیر آر ادر یوزر لاګ ان. بل یوزر دلته شته، ستاسې کمپیوټر کې به دا ستونزه نه پیښېږي. یو فارم راځي د هماغه پروګرام مطابق چې موږ انسټال کوو چې هغه څه ډول تاسې ان انسټال کول غواړئ. دلته چې دې پروګرام لپاره لیکل شوي دي ویلکم ټو د اتصالات افغانستان ان انسټال ریزلټ. کلیک ان انسټال. ان انسټال پروسس به روان وي. کله چې پروګرام ان انسټال شو نو پروګرام موږ د کمپیوټر څخه وتلی دی او نور موږ په کمپیوټر کې هغه د کارونې وړ نه دی. ځینې پروګرامونه چې موږ ان انسټال کوو نو هغوی د کمپیوټر ریسټارټ ته اړتیا لري چې موږ باید کمپیوټر ورته ریسټارټ کړو. په هغه صورت کې چې تاسې د کمپیوټر ریسټارټ غوښتنه وسوه نو کمپیوټر به ریسټارټ کړئ تر څو هغه پروګرام په مکمل ډول د کمپیوټر څخه ووځي. او په همدې ترتیب که چیرې پروګرام موږ نصبوو نو د نصب په وخت کې هم موږ څخه ریسټارټ غواړي چې کله پروګرام نصبول یا انسټالیشن چې وي هغه خلاص وي کمپیوټر مې ریسټارټ کړي. نو پروګرام بند کړئ او کمپیوټر مې ریسټارټ کړئ تر څو هغه پروګرام سره په صحیح ډول کار وکړي. کوم پروګرام چې موږ غوښتی اتصالات افغانستان یو پروګرام هغه موږ کمپیوټر څخه ان انسټال شو او فینش باندې به کلیک وکړو، نور موږ سره هغه په لیست کې نشته. په همدې ترتیب هر پروګرام چې موږ غواړو ان انسټال یې کړو نو دلته یې ان انسټال کولی شو. خو ځینې وخت کې یو تعداد پروګرامونه وي هغه دلته نه وي راسره. مثلا ما سره یو پروګرام دی د میجیک ډیسک په نامه. دا پروګرام دلته نسم پیدا کول چې ان انسټال یې کړم. نو چیرې به ځو؟ ځینې پروګرامونه ځان سره په خپل انسټالیشن فولډر کې چې سټارټ مینو کې جوړ کړي وي هلته ان انسټال فایل ورسره وي چې هماغه ان انسټال د فایل په راخلاصولو سره موږ پروګرام له منځه وړلی شو. مثلا راځو دلته سټارټ ته آل پروګرامز ته دلته د میجیک ډیسک فولډر پیدا کوو. دا د میجیک ډیسک فولډر دی. په دې باندې چې کلیک وکړو نو ګورو دلته ان انسټال میجیک ډیسک لیکلی. په دې کلیک کوو او هغه د ان انسټالولو پروسه چې ده هغه په مخه وړو پروګرام له منځه وړو. کوم وخت کې ستاسې سره پروګرام دلته نه و چې ان انسټال یې کوئ نو هغه چیرې وي؟ سټارټ مینو آل پروګرام دلته به فولډر وي، په هغه فولډر کې هغه ان انسټال فایل ورسره شته او د هغه له مخې بخښئ ان انسټال کړئ. کنټرول پینل هم موږ بېرته کنټرول پینل ته راولي او لاندې ورپسې بل اپشن لرو ویو انسټال اپډیټس. کوم څه چې نوي اپډیټس یا تازه انسټال شوي په وینډوز کې، البته د وینډوز مربوط پروګرامونه هغه دلته لیدلی شو. په دې باندې کلیک کوو ګورو چې کوم پروګرامونه موږ سره انسټال شوي دي. موږ سره دوه پروګرامونه دي، وینډوز انټرنیټ ایکسپلورر ده او اپډیټ فار مایکروسافټ وینډوز. همدغه دوه موږ سره نوي اپډیټ د وینډوز مربوط چې هماغه خپله د وینډوز پروګرامونه دي راغلي دي. راځو دلته د وینډوز اړوند ځینې پروګرامونه موږ سره په دې لیست کې نه وي. مثلا که وګورو دلته د کمپیوټر هغه ګیمونه چې د وینډوز سره یو ځای انسټال شوي وي هغه دلته نه وي، یا ځینې نور سرویسز یا پروګرامونه شته چې هغه دلته نشته. هغه د وینډوز مربوط لکه د وینډوز دیمز و، د وینډوز خپل ګیمونه شوه او داسې نور.
که وغواړو چې هغه انسټال کوو یا د وینډوز څخه لرې کوو نو څنګه لرې کولی شو. هغه ټول پروګرامونه دلته وي. ټرن وینډوز فیچرز آن اور آف، د وینډوز مربوطه پروګرامونه بند کړي او یا هم خلاص کړي. په دې باندې کلیک کوو. دا ټول هغه پروګرامونه دي چې په وینډوز مربوط دي. موږ هغه انسټال او انسټال کوو د وینډوز مربوطه پروګرامونه. د بېلګې په توګه ګیمز ته راځو. مثلا نه غواړو چې ګیمز مو په کمپیوټر کې وي. د ټول ګیمونه انسټالول به موږ څخه وخت غواړي. یو دانه باندې یو پریکټیس کوو. مثلا فری سیلز راځو لومړی ګیم ته. دلته ګیم پیدا کوو. په ګیم کې ګورو ګیمز کې ګیمز دلته فری سیلز مو سره یو ګیم دی. البته دا لپاره یا یو ګیمز دی. دا مو سره څه دی اوس لپاره فعال دی او کار کوي. زه نه غواړم چې وینډوز کې دا ګیم نور زه وچلوم. نو دا چک باکس چې مو ویلو چې د چک باکس وکړئ، د چک باکس چک به غیر فعال کړئ او دا به اوکې کړئ. څه وخت څخه وروسته د پروسه خلاصیږي او هغه ګیم زموږ د کمپیوټر څخه وځي. نور بیا موږ نشو کولی چې هغه ګیم څخه ګټه واخلو، یعنې ان انسټال مو کړئ دا ګیم. دا ان انسټال د عملیات ترسره کېدو څخه وروسته راځو ګیمز ته. وګورو چې ګیمز له منځه تللی دی که نه دی تللی. ګیمز موږ سره فری سیلز ګیمز نشته. که وغواړو چې بیرته هماغه ګیم راولو، کلیک ګیمز او فری سیلز به سلیکټ کړو. څه وخت څخه وروسته ګیم بیرته دوباره زموږ سره کمپیوټر کې انسټال کېږي. راځو اوس ګورو چې ګیمز موږ سره فعاله شوی دی او که نه دی فعاله شوی. ګیمز وګورو موږ سره فری سیلز بیرته فعاله دی او موږ کولی شو چې خپل ګیم څخه ګټه واخلو. دا پروګرام او فیچرز کې کوم څه نور خاص نشته، بس همدغه پروګرام د کمپیوټر څخه ایستل او په کمپیوټر کې پروګرام مو نو انسټالول دي. بس همدغه دوه دانې. راځو کوم قضیه کې زموږ سره دومره موضوع زموږ یوزر اکاونټ دی. اکاونټس په کمپیوټر کې د هر کارن یا یوزر دپاره موږ په کمپیوټر کې یو د هغه مربوط یو ساحه جوړوو چې هر کارن یا یوزر وکولی سي د کمپیوټر څخه په هماغه ساحه کې استفاده یا کار وکړي. یوزران موږ سره په کمپیوټر کې درې ډوله دي. یو اډمنسټریټر یا اډمنسټریشنز یوزر دی چې په ټول کمپیوټر او په ټول یوزرانو باندې دی تسلط لري. دوهم موږ سره سټنډرډ یوزرز دی. سټنډرډ یوزرز نسبت اډمنسټریشن یوزرز ته ضعیفه وي او یوازې د خپل اکاونټ په مربوطه پروګرامونو باندې دی تسلط لري یا لاسرسی لري. بل موږ سره ګسټ یوزرز دی چې هغه هم تقریبا سټنډرز ته نږدې خو تر سټنډرز لا هم هغه ضعیفه دی، یعنې ډېر محدود کارونه هغه کولی شي چې ترسره یې کړي. راځو یوزر اکاونټس ته څنګه یوزر اکاونټ جوړیږي، هغه څنګه ډیلیټ کیږي، انځور یې څنګه بدلو او نور څه سیټینګونه چې وه یا تنظیمات هغه به سره وګورو. یوزر اکاونټ باندې کلیک کوو. یو وینډو مو سره راخلاصېږي چې دا د یوزر اکاونټ د جوړولو او د بدلون لپاره ساحه ده. که ګورو زموږ سره زموږ دا یوزر دی یو دانه رکوزیا یو ان نوم دی، اډمنسټریشن د هغه ډول یا ټایپ دی، پاسورډ پروټیکټډ یعنې پاسورډ هم لري. ګورو که موږ دلته څو اپشن لرو. لومړی اپشن دی چینج یور پاسورډ. د همدې یوزر پاسورډ بدل کړئ. پاسورډ بدلولو لپاره دلته کلیک کوو. دلته راسه کرنټ یا مخکنی پاسورډ چې موږ لرو هماغه ورکوو. نوی پاسورډ بیا او دلته ټایپ پاسورډ هینټ. پاسورډ هینټ کې مهمه نه ده چې هر څه زموږ یو شفر ډول ته ورته هماغه لیکو. مثلا زما نوی پاسورډ زوړ پاسورډ چې دی هغه دا دی. نوی پاسورډ مې ورته دا ورکوئ. دلته ورته لیکو مثلا هغه هېڅ کومه خبره نه ده. یو شفر چې تاسې خپل د پاسورډ سره ولرئ هماغه ستاسې د شفر مطابق چې تاسې بیا څه به پوه شئ چې هینټس کې څه دي. چینج پاسورډ کلیک کوو. موږ ته یو وارنینګ راکوي راته وایي the password you type is incorrect. کوم پاسورډ چې تاسې ټایپ کړی وایي درست نه دی. پلیز ریټایپ your current password. تاسې چې مخکنی پاسورډ ورکړی وو هغه مو درست نه ورکړی.
نو هڅه کوشش وکړئ چې خپل پخوانی پاسورډ ورکړئ لومړی په صحیح توګه، ورپسې نوی پاسورډ، ورپسې نوی پاسورډ، بیا نوی پاسورډ او کنفارم نوی پاسورډ باید دواړه مساوي وي. دغه نه وروسته چینج پاسورډ باندې کلیک کوئ او موږ سره پاسورډ بدلیږي. که نه بدلوي نو په کینسل باندې کلیک وکړئ او راځئ شاته. ریموف پاسورډ. نو غواړم د یوزر اکاونټ پاسورډ ولري. ریموف باندې کلیک کوو، ته وایي چې پاسورډ راکړه، زوړ پاسورډ راکړه تر څو دا پاسورډ لرې کړم. په هغه صورت کې موږ دا پاسورډ لرې کولی سو چې هغه زوړ پاسورډ مو په یاد وي. کوم په یاد نه وي نسو کولی چې پاسورډ له منځه یوسو. خپل پخوانی یا زوړ پاسورډ ورکوئ او ریموف پاسورډ باندې کلیک وکړئ. که غواړئ چې د دې صفحې نه وځئ نو کینسل کلیک کړئ. چینج یور پکچرز. پکچرز دې انځور ته ویل کېږي چې موږ د یوزر اکاونټ دا انځور بدل کړو. چینج یور پکچرز باندې کلیک کوو. دلته ټول هغه عکسونه دي چې لیست سوي د وینډوز سره په خپله انسټال وي، نو هغه راغلي دي چې کوم یو موږ پکښې کې انتخاب وو. مثلا زه غواړم دا یو عکس ورته انتخاب کړم. عکس په نښه کوو، کلیک کوو او چینج پکچر اوکې کوو. ګورو چې موږ سره عکس بدل سوی دی. خو که کوم کس وغواړي چې زه خپل په کمپیوټر کې را سره عکسونه شته هغه زه استعمالول غواړم، نو چینج یور پکچرز ته راځو. دلته لیکلي دي براوز فار مور پکچرز. براوز فار مور پکچرز په دې معنا چې تاسې نور عکسونه خپل کمپیوټر څخه راواخلئ یا د بله ځای څخه کمپیوټر کې عکسونه چې دي هماغه راواخلئ. په دې باندې کلیک کوو نو زموږ سره خپل د کمپیوټر ساحه راخلاصېږي. هر ځای چې زموږ سره عکسونه وي هماغه عکسونه ورته انتخابوو چې هر عکس په تابه برابر وي هماغه ورته ټاکو. ګورو زموږ سره یوزر اکاونټ پکچر چې دی چینج یا تبدیل شو. چینج یور اکاونټ نیم. مخکې مو ویل چې دا زموږ د اکاونټ نوم دی، دا نوم بدلول غواړو. د چینج یور اکاونټ نیم باندې کلیک کوو او درته وایي چې نیو اکاونټ نیم ورته ولیکه. نیو اکاونټ نیم زه ورته لیکم چې رکوزیا. چینج نیم باندې کلیک کوو، نوم سره بدلیږي، او که نه غواړئ نو کینسل کلیک کړئ. بخښنه. چینج یور اکاونټ ټایپ. مخکې مو ویل چې اکاونټ مو سره درې ډوله دی، اډمنسټریشنز دی، سټنډرډ دی او ګیټس دی، چې تقریبا موږ په هم ډول باید ووایو چې موږ سره دوه ډوله یوزر اکاونټ دی، اډمنسټریشن او سټنډرډ. راځو په چینج یور اکاونټ ټایپ باندې. مثلا غواړو چې دا اوس اډمنسټریشن دی، دا سټنډرډ کو، یا زموږ سره دا سټنډرډ وي یا موږ اډمنسټریشن کو. په دې باندې کلیک کوو. که ګورو نو موږ اډمنسټریشن چک دی او سټنډرډ یوزر موږ انتخابولی نه سو، یعنې هغه غیر فعاله دی. په داسې حال کې چې موږ یو یوزر ولرو او هغه هم د کمپیوټر خپل اډمنسټریشن یعنې هغه تر ټولو قوي ترین یوزر وي، نو موږ کولی چې هغه په یو وخت کې هم سټنډرډ او یو هم اډمنسټریشنز کو. کله چې موږ یو بل یوزر ولرو نو کولی سو په هغه وخت کې موږ هغه سټنډرډ او یا هم اډمنسټریشنز کو، ځکه دا څه وي غیر فعاله وي. ښه دا موضوع به کله چې مو انشاءالله بل یوزر جوړ کړئ، کریټ نیو یوزرز یا نو یوزر چې مو جوړ کړئ هلته به ښه مطرح سي، بیا به ولولو. ښه منیج انادر اکاونټس. منیج انادر اکاونټس په دې معنی چې نور اکاونټس یا نور یوزران چې دي هغه ترتیب کړئ، هغه له منځه وړو، نوی جوړو، په هغه کې تغیرات راولو او داسې نور. او بیا موږ لرو موږ راځو چینج یوزر اکاونټ کنټرول سیټینګ. کنټرول سیټینګ د یوزر اکاونټ همدغه اډمنسټریټر ټاکئ، ورته سټنډرډ ټاکئ او که نو ټاکئ. راځو لومړی منیج انادر اکاونټس ته. په دې باندې کلیک کوو. دلته موږ دوه اکاونټ اوس لرو، یو ګیسټ او یو اډمنسټریشن. موږ خپل اصلي اکاونټ او بل موږ سره ګیسټ چې بای ډیفالت په کمپیوټر کې جوړ وي، یعنې په دې وینډوز کې ورسره جوړ وي، موږ یې جوړولو ته اړتیا نه لرو، فقط آن او آف یعنې فعال او غیر فعاله کوئ، چې اوس دپاره دی غیر فعاله دی. دلته لیکلي دي کریټ ا نیو اکاونټ. زه غواړم بل اکاونټ جوړ کړم، بل اکاونټ جوړ کړم. هلته موږ ته که وغواړو چې د واټ از یوزر اکاونټ، یوزر اکاونټ چې څه دی، څه ته ویل کېږي، د هغه په اړه معلومات غواړو، دا هیلپ یا مرسته ده، کلیک وکړئ، تاسې به هیلپ ته بوځي. لومړی راځو کریټ ا نیو اکاونټس ته. کریټ ا نیو اکاونټس ته موږ دلته یو اکاونټ جوړوو، نوی، هغه ته نوم ورکوو، مثلا احمد په نامه باندې موږ یو اکاونټ جوړ کړئ. دا اکاونټ موږ سټنډرډ ټاکلی سو او که اډمنسټریشن یې وټاکو.
کوم یو چې تاسې زړه وي هماغه ورته وټاکئ. مخکې چې موږ رالو د یوزر اکاونټ ټایپس ته یا ډول مطلبانو سټنډرډ یوزرز غیر فعال خو زموږ سره فعال دی. مثلا زه غواړم چې سټنډرډ یوزر اکاونټ جوړ کړم، نو کریټ اکاونټ زموږ سره احمد په نامه سټنډرډ یوزر اکاونټ جوړ شوی دی. په دې اکاونټ باندې کلیک کوو، دا ځان ته زور سیټینګونه لري تقریبا مشابه یوزر اکاونټ ته دي، ډېر څه پکې کې نوي نشته. چینج اکاونټ نیم دی، مخکې مو ویلي دي کریټ پاسورډ، پاسورډ اوس پر دې نه لري، پاسورډ ورته جوړ کړه. کلیک کوو، ورکوو چې پاسورډ هماغه پاسورډ بیا، او دلته هنټ ورته وایي چې مثلا ABC زموږ پاسورډ دی. کریټ پاسورډ وګورو، اوس پاسورډ پروټیکټډ دی. ریموو د پاسورډ، چینج د پاسورډ سو، مخکې کریټ پاسورډ اوس دا غواړي چې پاسورډ پیدا کړئ، چینج د پاسورډ، موږ پاسورډ بدلوو، کلیک کوو پاسورډ بدلېږي. ریموو د پاسورډ، پاسورډ څنګه ریموو کوو، ورته راسه دا څنګه ریموو کړه. سیټ اپ پارنټل کنټرول، پارنټل کنټرول موږ داسې دلته لرو. سیټ اپ پارنټ کنټرول انشاءالله هغه به دلته ښه په ډیټیل سره یا قدم په قدم مکمل ولولو. چینج د اکاونټ ټایپ، اکاونټ ټایپ چینجول غواړئ بدل یې کړه، څه شی ټاکئ. مخکې سټنډرډ و، اوس مې اډمنسټریشنز کوي، یا مخکې اډمنسټریشنز دی، اوس مو څه کوي سټنډرډ کو. ډیلیټ د اکاونټ، دا اکاونټ له منځه وړئ، یا درته وایي چې منیج انادر اکاونټ. منیج انادر اکاونټ هماغه اپشن دی چې دی هم پکې جوړ کړئ. او ډیلیټ اکاونټ، دا اکاونټ زه ډیلیټ هم. او دوه اپشن موږ لرو، کیپ فایلز. کیپ فایلز سره اکاونټ له منځه ځي، ولې هغه فایلونه چې دغه اکاونټ په واسطه باندې جوړ شوي وي یا استعمال شوي وي یا ورسره وي هغه له منځه نه ځي او پاتې کېږي. که ډیلیټ فایلز کو نو ټول هغه فایلونه یا کارونه چې دې اکاونټ چې دې کار ترسره کړي وو هغه به هم له منځه لاړ شي. ډیلیټ باندې کلیک کوو، ډیلیټ اکاونټ وایي چې یس موږ سره اکاونټ ډیلیټ شو. راځو سیټ اپ پارنټل کنټرول. دې مخکې زموږ کمپیوټر په کور کې زموږ ځینې کشران لکه کشر ورور، کشر زوی یا بل ملګری دوست هر څوک چې وي هغه استعمالوي، او ته نه غواړې چې هغه په کمپیوټر کې ډېر کارونه وکولی شي، یعنې یو تعداد پروګرامونو اجازه ورته ورکوي او د یو تعداد پروګرامونو اجازه ورته نه ورکوي. د مثال په توګه یو نوی شاګرد دی، هغه اووم اتم نوم یا لسم صنف کې وي، نو نه غواړي چې دغه وخت په ګیمونو او په نورو شیانو ضایع شي، نو فقط باید د روزمره درس چې دی وایي، که افیس وایي، که کوم بل نور پروګرامونه وایي، یوازې د هغه اجازه ورکړو، نور ټول سیسټم ورباندې بند کړو. نو دلته موږ سیټ اپ پارنټل کنټرولز څخه کار اخلو. په دې باندې کلیک کوو، دلته که ګورئ یو صفحه راته راخلاصېږي. نو لومړی راته وایي چې تاسې کریټ ا نیو یوزر اکاونټ، یوزر اکاونټ تاسې جوړ کړئ او په هغه باندې خپله پالیسي بیا ولګوئ او عملي یې کړئ. اول یو اکاونټ جوړو، هغه ته نوم ورکوو احمد په نامه باندې. یوزر ماست سیټ پاسورډ اټ نیکسټ لوکل. کله چې احمد یوزر کمپیوټر ته لاګین کېږي، چلانده کېږي او بخښئ چلاندوي او دی کمپیوټر ته لاګین کېږي، نو دی خپل د کمپیوټر یا دغه یوزر پاسورډ بدل کړي او که یې نه کړي. که چېرې دا چک باکس چک کړو، نو دی د لومړي ځل لپاره چې لاګین کېږي دته به کمپیوټر یو وارنینګ یا یوه خبرتیا ورکوي چې پاسورډ دې بدل کړه، یعنې نوی پاسورډ وټاکه، او که دا چک نه وي پاسورډ بدلېده نه غواړي. کریټ اکاونټ، اکاونټ موږ جوړ کړئ. اوس په دې اکاونټ باندې کلیک وکړو، احمد کرنټلی لاګډ ان دی، چینج ټو پارنټل کنټرول، دا یوزر اوس لپاره لاګین دی. دلته اوس راځو، که ګورو لیکلي دي سیټ اپ هاو احمد ویل یوز د کمپیوټر، احمد څنګه کمپیوټر استعمال کړي. موږ یو نوی یوزر یا اکاونټ چې زه ورته کمپیوټر سپارم او هغه یې کاروي، څه ډول استعمال کړي، کوم څه استعمال کړی شي او کوم څه استعمال نه کړی شي. دلته هغه کنټرول لا تر اوسه آف نه دی، یعنې وبخښئ آن نه دی، بند دی، تر اوسه لا موږ فعال کړی نه دی، تر اوسه آف دی. کله چې غواړو چې آن کړو، دا دلته کلیک کوو، دا به فعال شي. ټایم لیمیټس، ټایم لیمیټس کې موږ وخت ټاکو، مثلا 1 ساعت وکولی شي کمپیوټر استعمال کړي، 2 ساعته وکولی شي، 3 ساعته وکولی شي او څومره. راځو ورته ټایم لیمیټس اوس آف دی، آف باندې کلیک کوو تر څو دا آن یعنې چالانده شي. دلته موږ سنډې منډې ورځې دي، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه او شنبه.
کومې خانې چې سپینې دي هغه الاوډ دي، کوم خانې چې شنې دي هغه بلاکډ دي، بندي دي. مثلا زه غواړم میډ نایټ شپې څخه 12 بجې 1 بجې بیا د غرمې تر 12 بجو پورې او بیا وروسته تر غرمې د بیا د شپې تر 12 بجو پورې 4 ساعته پوره کېږي. موږ غواړو چې دا شاګرد څنګه چې د روزمره د مکتب وخت وي تر 12 بجو پورې دا ساحه یا مثلا هره ساحه چې تاسې خوښه وي هماغه دا ساحه ورته ویلا کوي. فرض کوئ چې د سهار ساحه ټوله به بنده کړو، یوازې دغه 2 ساعته هره شپه، یعنې 12 څخه تر 1 1 تر 2 2 تر 3 داسې 8 څخه تر 9 او د 9 څخه تر 10 پورې دی وکولی شي کمپیوټر استعمال کړي. دا څه هم بنده دا بلاک ده. دې ځینې دا اوکې کوي. اوس به دا زموږ دا یوزرز یا دغه نوی شاګرد چې دی هغه به یوازې د 8 بجو څخه 8 بجې او 9 بجې به دی کولی شي چې د 2 ساعت لپاره کمپیوټر استعمال کړي. دغه نه وروسته بغیر کمپیوټر په خپله بندېږي او بیا نشي کولی چې استعمال کړي. ګیمز ګیمونه ورته اجازه ورکوو او که نه ورکوو. ګیمز ریټینګ تر اوسه آف دی، دې باندې به کلیک وکړو او را به ورته ووایي چې نو. دلته دپاره د ګیمونو اجازه هم نشته. بله مهمه خبره په دې کې دا ده چې allow and block specific programs. په کمپیوټر کې ډېر پروګرامونه دي. موږ اوس کولی چې یو په یو چیک کوو، وګوره کوم ته اجازه ولره کوم ته مه لره. نو راځو دلته کوم پروګرامونه ته لیست موږ ته د کمپیوټر د پروګرامونو ټول راځي راته، بیا چې هر یو مو خوښ و هغه ورته اجازه ورکوو او چې خوښ مو دغه اجازه ورته نه ورکوو. دا مان کوو، کلیک کوو. که ګورو احمد can use all programs. احمد ټول پروګرامونه د کمپیوټر د استعمالولی شي. موږ نه غواړو چې احمد ټوله د کمپیوټر پروګرامونه استعمال کړي. احمد can only use the programs I allow. کوم چې ما ورته اجازه ورکړې ده احمد یې هماغه پروګرامونه استعمال کړي. د ریډیو بټن چیک کوو. دلته کوم پروګرامونه چې په کمپیوټر کې وي هغه به یو په یو لیست سي او دلته به موږ ته وښودل شي. دا ټول هغه پروګرامونه دي چې په کمپیوټر کې انسټال دي. ټول دلته ټول هغه پروګرامونه چې موږ غواړو احمد ورته لاسرسی ولري هغه چیک کوو، او که غواړو چې احمد ورته لاسرسی ونه لري هغه انچیک کوو. مثلا یو پروګرام به وګورو چې کوم پروګرام ورته احمد لاسرسی لري او کوم ته یې ونه لري. مثلا فایرفاکس یو براوزر دی چې موږ انټرنیټي کارونه پکښې کولی شو. زه وایم چې یوازې دې ته لاسرسی ولري او نور هېڅ کوم پروګرام د احمد لاسرسی نه لري. نو دا چیک کوو او دې نه اوکې بټن وهو. احمد اوس کولی شي چې یوازې د فایرفاکس څخه ګټه واخلي، نور د کمپیوټر هېڅ پروګرام څخه د استفاده نشي کولی. او کله چې پروګرام را خلاصوي ورته وایي چې تا د ایډمنسټریټر څخه اجازه واخله تر څو دا پروګرام وکارولی سي. تاسې پریکټس کوئ بیا وګورئ دلته که موږ چېرې لاګ آف کړو دا کمپیوټر یا بند کړو بل یوزر ته ځو نو ریکارډ بندېږي او ریکارډ کې ستونزه پیدا کېږي. د هغه نه وروسته دا اوکې کوئ. موږ یو یوزر جوړ کړئ احمد په نامه او هغه ته مو مکمل کنټرول چې و هغه مو ورباندې ولګوئ. رابسو کنټرولز پینل ته دې کیسه اوږده شوه. یوزر اکاونټس یوزر اکاونټس کې چینج یوزر اکاونټ کنټرول سیټینګز دی، په دې به کلیک وکړو. کنټرول سیټینګز کې موږ چې کمپیوټر ته کله یو نوی پروګرام یا یو نوی کنکشن چې وي په اصطلاح هغه داخل کېږي نو وینډوز ورته څومره اجازه ورکړي او څومره اجازه ورته ور نه کړي. مثلا موږ یو نوی پروګرام غواړو چې انسټال یې کړو، چې هغه انسټالوو نو موږ ته یو میسج راکوي راته چې آیا د دې اجازه شته چې دا انسټال کړئ او که نه. کله چې موږ په یس باندې کلیک کوو نو هغه به انسټالوو او که په نو کلیک کوو نو هغه به نه انسټالیږي. که هغه میسجونو څخه په تکلیف یاست او نه غواړئ چې هر ځل درته راسي نو نیور نوټیفای وکړئ. مستقیما
always notify څخه never notify ته راولي بیا به څخه کمپیوټر څخه پوښتنه ونه کړي او که always notify ته رالاست او کې مکړه نو موږ ته به کمپیوټر هر ځل څه کوي وارنینګ راته راکوي که فلاش ورته ورواچوو هم خبرتیا راکوي چې یو نوی ډیوایس یا اله کنیکټ سوله یو نوی سیسټم راغسته اجازه ده او که نه ده د سکیورټي یا امنیتي بخش لپاره ښه سیسټم دی که کارول غواړئ نو always notify کوئ او که نه غواړئ نو never notify کوئ دغه نه وروسته اوکې کلیک کړئ یوزر اکاونټس کې موږ نور هم ډېرې خبرې لرو چې د دې ځای مربوط خبرې یوازې موږ چې کومې کوو نو هغه create a password reset disk له باندې څه بحث کوو نور په همدې ځای کې یوزر اکاونټ پای ته رسوو create a password reset disk په دې معنی موږ دې کمپیوټر ته پاسورډ ورکړی دی طبیعي دی چې پاسورډ حروف یا عدد یا سمبول هر چې وي دغه څخه جوړ وي کله ناکله د انسان ذهن کار ونه کړي او پاسورډ یې د یاده وځي یعنې هیر سوی نو په داسې صورت کې چې زموږ د کمپیوټر پاسورډ موږ څخه هیر سي او وکولی سو چې هغه بیرته را پیدا کړو بخښئ نو څه کوو موږ د کریټ پاسورډ ریسیټ ډیسک څخه کار اخلو کله چې موږ دا اپشن غواړو چې کار ځنې واخلو دې اپشن څخه نو موږ باید چې یو USB فلاش یا فلاپي ډیسک یا کوم داسې ایکسټرنل بل ډیوایس وي لکه سټوریج ډیوایس موږ باید هغه کنیکټ بس دا کمپیوټر سره راځو کمپیوټر ته فلاش ور اچوو تاسو هم کمپیوټر ته فلاش ور واچوئ ستاسې فلاش په پاسورډ ونه لري خو دا فلاش څه پاسورډ غواړي فلاش چې مور واچوه اوس په دې باندې کلیک کوو دې اپشن وګورو چې اوس موږ سره دا اپشن فعال سو او کار کوي نیکسټ به یې کوو دلته که تاسې دوه درې فلشونه ولرئ ورچول مې کمپیوټر ته نو د هغه ټوله لیست دلته درته راڅرګندېږي چې کوم یو کې تاسې دغه ریسیټ پاسورډ چې دی یا ستاسې پاسورډ چې تاسې ورته هیر نسي دا ثبتوئ هغه هلته ورته په نښه کوئ یوه خبره باید یاده کړو چې پاسورډ چې ثبت کېږي زموږ سره پاسورډ چې زموږ سره ثبت کېږي نو هغه په یو داسې فارماټ یا شکل کې وي چې خلاصېږي نه یعنې که څوک پیدا هم کې نسي کولی چې هغه وګورئ چې په دې کې منځ کې څه لیکل سوي نیکسټ کلیک کوو راته وایي چې ستاسې پخوانی یا کرنټ پاسورډ چې دی هغه ولیکئ خپل د کمپیوټر پاسورډ لیکو اوسنی پاسورډ او نیکسټ کوو This disk already contain a password reset information. Do you want to replace the existing information? په دې فلاش کې د مخکې نه بل داسې فایل شته تاسو د په هغه باندې ریپلیس کول غواړئ ستاسې فلاش که لومړي ځل دپاره وي نو دا میسج به درته نه درکوي ورته وایي چې یس پروګرس عملیه به پای ته ورسېږي 100% دغه نه وروسته نیکسټ او فینش اوس موږ د کمپیوټر پاسورډ چې دی هغه خوندي سو وساتل سو په فلاش کې زموږ سره سته چې کوم وخت کې مو اړتیا پیدا کړله چې پاسورډ مې هیر و نو خپل فلاش د لارې هغه پاسورډ بیرته موږ لاسته راوړلی سو د لاسته راوړلو طریقه یې داسې ده چې کله مو کمپیوټر د لومړي ځل لپاره چالان کوي او وینډوز ستاسې څخه پاسورډ غواړي او ستاسې پاسورډ نوي زده نو پاسورډ ورته ولیکئ پاسورډ چې مو ولیکه انټر مو کوئ که ګورئ تاسې ته پاسورډ نه راخلاصېږي نو په دې وخت کې موږ خپل کمپیوټر ته هماغه فلاش چې زموږ ریسیټ ډیسک پاسورډ پکښې کې شته هماغه وراچوو فلاش ورته وراچوو لاندې د پاسورډ د ټکسټ باکس څخه لاندې یو لینک راڅرګندېږي چې پاسورډ ریسیټ په نامه باندې وي هماغه باندې کلیک کوو په هغه چې مو کله کلیک وکړئ نو هغه په خپله فلاش پورته کوي اتومات او د فلاش څخه موږ ته وایي چې خپل نوی پاسورډ ورکړه نوی پاسورډ پخوانی پاسورډ که درته په یاد وي که نه وي کومه خبره نشته هر پاسورډ چې بیا ستاسې زړه وي هماغه پاسورډ ورته ورکوئ او اوکې کوئ یې د اوکې څخه وروسته زموږ د وینډوز پاسورډ هماغه پاسورډ باندې بدلیږي کوم چې موږ وروستی ورته ورکړی وي دلته یې عملي کول نسو کولی ځکه چې ریکارډ سره ستونزه ده ریکارډ سره ستونزه نه هغه به عملي کړی وای انشاءالله اسانه ده دومره سخته به نه وي یوزر اکاونټس کې موږ مخکې مې ویل چې نور هم ډېرې خبرې یا کارونه شته خو خیر په همدې ځای پای ته رسو یوزر اکاونټ موضوع راځو خپل نوې موضوع ته چې هغه زموږ سره د کمپیوټر د ژبې د واحداتو او داسې نورو بدلون دی راځو کنټرول پینل ته
کنټرول پینلز کې موږ راځو ریجن اند لینګویج. ځینې وخت موږ غواړو چې کمپیوټر کې مو پښتو ژبه نه وي یا دري ژبه نه وي یا کوم بله ژبه وي یا اضافه کوو یا ځینې ایسته کوو. په مایکروسافټ وینډوز ایکس پی کې د نسبت وینډوز 7 ته سهولتونه ډېر کم وو. مایکروسافټ وینډوز ایکس پی کې موږ په کمپیوټر کې انسټالډ یعنی د وینډوز سره په خپله انسټالډ ژبې په خاص ډول پښتو ژبه نه وه. د هغې لپاره یو جلا پروګرام به انسټالېده او بیا په پښتو ژبه پکښې کې فعاله کېده. خو وینډوز 7 کې دا سهولت شته چې پښتو، دري ژبه او نورې ډېرې ژبې پکښې کې شته موجودې دي. یوازې فعاله او غیر فعاله کول غواړي، یعنې اضافه کول غواړي او ایسته کوو. فقط فعاله او غیر فعاله موضوع ده دلته. بله موضوع ده د پیسو د واحد، وخت، نیټه او داسې نوره موضوعګانې. راځو دلته په دې ریجن اند لینګویج باندې کلیک کوو. تر کلیک وروسته موږ سره یو وینډو یو فارم را خلاصېږي. په هغې موږ څو ټیبونه لرو. دغه ډول څه سره چې ماوس والا چې کلیک کوو یو بله پاڼه خلاصوي. په یو فارم کې دې ته ټیبس ویل کېږي. ټیب دې ته ټیب ویل کېږي. فارمیټ ټیب، اپلیکیشن ټیب، کیبورډ اند لینګویج ټیب، ایډمنسټریټیو ټیبس. فارمیټ ټیبس ته که راسو نو په فارمیټ ټیبس کې موږ فارمټ یا ډول ټاکو د ژبې، د وخت او د تاریخ. یعنی راځو اول ډیټ اند ټایم فارمیټس وبخښئ اول د ژبې فارمیټ یا ډول ته راځو. د کوم ملک اصطلاحات یا هغه ژبه چې تاسې استعمالوئ، خصوصا په خاص ډول چې اوس دلته په دې محیط یا ساحه کې انګلیش یونایټډ سټیټس ژبه مروجه ده او موږ هم په همدې لیول روان یو ورسره، نو هم دا ژبه ورته انتخابوو. ډیټ اند ټایم فارمیټس موږ د کمپیوټر نیټه او بجې یعنې وخت چې وي هغه څه ډول فارمټ یا شکل ولري. شارټ ډیټ اول د دوه اپشنه چې دي د تاریخ دپاره فارمیټ یا ډول دی، ورپسې دوه چې دي هغه د بجو یا ساعت لپاره دی، او دریم ډول لومړۍ ورځ د هفتې چې د هغې لپاره دی. شارټ ډیټ کې موږ سره زموږ د تاریخ فارمیټ څه ډول وي، تکلیک کوو ګورې ایم د ډې د وای دی، ایم د میاشتې لپاره، ډې د ورځې لپاره، وای چې د کلون لپاره. هر فارمټ چې مو زړه دلته ورته انتخابوئ هماغه فارمټ ورته ټاکئ چې د کمپیوټر د تاریخ بیا په هماغه ډول سره ښودل کېږي. لانګ ډیټ بیا څه ډول وي؟ لانګ ډیټ په دې معنا چې کال مکمل، میاشت مکمل، ورځ مکمل او هغه تاریخ مسل لیکل سوی وي دې ته چې دی لانګ ډیټ فارمیټس یا ډول یا شکل ورته ویل کېږي. په همدې ترتیب موږ شارټ ډیټ هم لرو. لانګ ټایمز اند شارټ ټایمز راځو ورته. شارټ ټایمز کې موږ ته وخت یا بجې څه ډول وښودل سي، دلته فارمټ وټاکو. ایچ د ساعت لپاره، ایم د دقیقو لپاره او ټي د ثانیو لپاره. راځو ورته لانګ ټایم یا لانګ ټایم فارمټ چې وي هغه څه ډول دلته فارمټ څخه ټاکل کېږي، او لومړۍ ورځ د هفتې چې ده د کومې ورځې څخه شروع سي. انګریزان یا انګلستان کې د سنډې یا یکشنبې څخه د هفتې لومړۍ ورځ وي، نو دلته هم هغه ټاکل سوې ده. که تاسو غواړئ چې شنبه یې کړئ نو سیټرډې کوئ او اپلای د هغه نه وروسته اوکې. اګزامپل یا مثالونه موږ ته د شارټ ډیټ مثلا که لنډ ډیټ مثلا څه ډول ښودل کېږي، په دې ډول لانګ ډیټ تاریخ چې وښودل سي هغه به څنګه وي، مثلا میاشتې نوم به وي، د ورځې بخښئ د ورځې نوم، د میاشتې نوم، هماغه تاریخ او ورسره کال. شارټ ټایم څه ډول ښودل کېږي په دې ډول، او لانګ ټایم هم په دې ډول ښودل کېږي. دا زموږ سره فارمیټ یا هغه ډول. اډوانس کې یا ایډیشنل سیټینګز کې موږ سره ځینې نور څه هم شته، لکه پازیټیو نمبرز، مثلا د مثبت عدد لپاره مثبت عدد څومره وي دومره مثبت عدد په کمپیوټرز کې موږ لیکلی شو، بیا تر دومره منفي عددو پورې. کرنسي یا د پیسو واحد دی، ټایم دی، بیا هم ډیټ یا تاریخ. راځو ورته. ډیسیمبل سمبول ډیسیمل سمبولز اشاري عدد، اشاري علامه، مثلا دلته که وګورو اشاري علامه صفر ده. که موږ غواړو چې دا کامه کړو نو دلته ورته کامه وټاکئ، اپلای کوئ، نو ګورئ دا څه سوله، کامه سوله. او که بیرته صفر غواړئ نو دا صفر کوئ،
اپلای کوي دا به بیرته صفر وي. نمبر آف digits after decimal د ډیسیمل څخه وروسته مثلا د صحیح عدد څخه وروسته موږ څو خانې اشاریه ولرو دلته یې ټاکلی شو 2 خانې اشاریه 3 خانې اشاریه 4 خانې 5 خانې هر څو خانې اشاریې چې موږ لري هغه ماغه په نښه کوئ اپلای وکړئ. بیا به د هغه څخه وروسته موږ دا په سیسټم کې چې موږ عدد کاروو نو هلته به اشاریه څو خانې وي د دې خانو مطابق به وي. بل موږ سره ډیجټ ګروپینګ سمبولز دی. ګروپینګ سمبولز که وګورو په طبقو یا مرتبو چې موږ سره عدد ویشل کیږي څه ډول وي. آیا مخکې به ورته ووایو چې فارمټ به دا فعاله کړو. اوس که وګورو موږ سره هره 3 خانې د یو قامې په واسطه باندې سره جلا سوي دي. دا څه ډول وي. آیا نقطه غواړي همدغه علامه سي یا که بل علامه ورته ټاکل غواړي هماغه علامه دلته لیکئ او اپلای د هغه نه وروسته اوکې. ډیجټ ګروپینګز مثلا په څه ډول ګروپ سره ښیي. 3 خانې ګروپ کول غواړي او که یا 6 خانې ګروپ کول غواړي 2 خانې ګروپ کول غواړي او که یا بیخي هیڅ ګروپ کول نه غواړي ټول اعداد مسلسل ولیکل سي دلته ورته فارمټ ټاکئ. نیگیټیو ساين سمبول څه ډول وي هماغه ورته ټاکئ. نیگیټیو نمبر فارمیټ څه ډول وي هماغه ورته ټاکئ. ډیجیټل لیډینګ زیروز څه ډول وي هماغه ورته ټاکئ. یا لیست سپریټس په دې معنی چې هغه لیست چې موږ جلا کول د عدد باندې غواړو هغه په کوم ډول سمبول سره وښودل سي دلته ورته سمبول په نښه کوئ. میشورمنټ سیسټمز مثلا د اندازه کولو یا هغه واحد چې وي هغه څه ډول ورته ټاکل غواړي یو اس وي او که میټریکس وي. فیر موږ سره سټنډرډ ډیجټس دی. سټنډرډ یا معیاري ډیجټ چې عدد چې وي کوم ډول ټاکل غواړئ انګلیسي وي عربي وي یا که داسې بل یو فارمټ کې وي هماغه ورته ټاکئ. یوز نټیو ډیجټس منفي عدد یعنې ستاسې خپله اصلي چې کوم عدد وي هغه کوم استعمالول غواړئ. کنټکسټ وي نیشنل وي او که یو هیڅ هم نه وي. ریسیټ موږ ټول سیټینګز د وینډوز چې کوم سیټینګز لري د هماغه مطابق عیاروو. وینډوز ځان ته یو سیسټم یو فارمټ لري چې هغه د مخکې نه تیار جوړ دی. په ریسیټ سره موږ کولی شو چې بیرته د وینډوز خپل اصلي فارمټ ته ورسو. دا زموږ سره د نمبرز خبره وه. راځو کرنسي ته. کرنسي د پیسو واحد ته ویل کېږي. پازیټیو دومره وي مطلب مثبت عددونه موږ سره دومره واخلي منفي عددونه دومره واخلي. کرنسي سمبول څه ډول وي ډالر ساين. مثلا اکسل پروګرام کره خلاص کو زه دلته لیکم چې 22 او غواړو چې دا د پیسو علامه دې سره څرګنده سي. په دې راسته کلیک کوو فارمیټ سیلز ته راځو. فارمیټ سیلز ته دغه کرنسي کو د دې ځای نه اوکې کوو. اوس کله چې په دې کې زه عدد لیکم ګورئ ډالر ساين ورسره راځي. زه غواړم دې سره افغاني راسي مثلا ای اف جي وي او ورپسې بیا عدد وي. نو موږ کوم ځای کې بدلون راولو دلته راځو ورته که وګورو دا بای ډیفالټ 2 سمبول یا نښې موږ راغلو. دلته ورته لیکو چې ای اف جي دغه نه وروسته دا اپلای کوو. وګورئ تاسې دلته زموږ سره هماغه د پیسو واحد چې افغاني ټاکل سوی دی هماغه ورسره راځي. او که غواړئ چې بیرته هماغه ډالر ساين راسي ورسره نو اپلای کوو ډالر ساين ورسره دلته راځي. مطلب د پیسو واحد مو دلته بدلولی شي. پازیټیو کرنسي فارمیټ څه ډول وي په دې ترتیب وي داسې وي په دې اندازه وي په دې ډول وي. مثبت پیسې چې وي او که منفي ښودلې غواړي نو هغه هم ځان ته علامه لري ورته وټاکئ. چې تاسې زړي وي هماغه په نښه کوئ او وروسته اپلای وکړئ او په نښه کوئ. ډیسیمل سمبول اشاري سمبول څه ډول وي نقطه وي اشاري مطلب کامه وي یا بل څه وي. نمبر آف ډیجټس افټر ډیسیمل اشاریه څومره وي 2 اشاریې وي 3 اشاریې 15 اشاریې مخکې مو ویل هماغه وي. ډیجټ ګروپینګ سمبولز عدد د ګروپ لکه څنګه چې د عدد ګروپ سوي دي هغه څه ډول سمبول وي. دلته که نقطه ټاکئ که کامه ټاکئ بیا بل سمبول ټاکئ په هماغه باندې به سره جلا کېږي. یا ډیجټ ګروپینګز غواړئ مخکې مو هم دا ویل دی ګروپ غواړئ 3 عددونه ګروپ سي هیڅ ګروپ نه سي او یا که 2 ګروپ سي او یا هر سټرینګ چې تاسې خوښ وي. ریسیټ بیا هم موږ خپل هماغه د وینډوز کوم سیټ چې دی هماغه ته مو په اتومات ډول سره استوي. ټایم ته راځو. په ټایمز کې زموږ سره شارټ ټایمز دی لانګ ټایمز دی ټایم فارمیټس دی. مخکې مو په دې باندې بحث کړی و. دلته هر یو جلا جلا تشریح سوی دي کولی شئ چې کټ سره واخلئ. په دې ترتیب ډیټ هم تاریخ چې دا هم همدغسې ده ټایم په ډول باندې دی. یو خبره دلته له څه وخت څخه بیا تر څه وخته پورې موږ
د وینډوز تاریخ ورته وټاکو. که ګورو نو د 1930 څخه بیا تر 2029 کاله پورې دا وینډوز تاریخ اخلي. دلته که موږ تاریخ بدلو نو د تاریخ بدلونکي له دې نه به کم نه اخلي او له دې نه به هم اضافه نه اخلي. او د هفتې ورځ چې د کوم وخت شروع کول غواړئ نو هغه دلته ورته بیا هم ټاکلی شي. ریسیټ بټنز بیا هم د دې لپاره چې وینډوز په خپل فارمټ څخه کار واخلي. دغه نه وروسته اوکې کلیک او خپل اصلي ریجن اینډ لینګویج فارمیټس ته راځئ. لوکیشن منطقه یا هغه ساحه چې اوسېږي ورته ښیي کوم مملکت کې مملکت دلته ورته په نښه کوي هماغه مملکت ورته ټاکي. دغه نه وروسته اپلای او اوکې. کیبورډ اینډ لینګویج ته راځو چې زموږ اصلي موضوع هم همدا وه. راځو انسټال اینډ ان انسټال لینګویج. کمپیوټر کې ژبه انسټالوو یا یې نصبوي او یا یې نصب سوې وي ایسته کوئ دلته. او که غواړو چینج کیبورډز یعنې هغه ژبې چې انسټال وي زموږ سره هماغه موږ فعاله او غیر فعاله کوو. راځو چینج کیبورډز ته. چینج کیبورډ کې زموږ سره دا ژبې چې کومې دي دلته چې دې لیست کې راغلي وي هغه به زموږ سره فعاله وي. که وګورو زموږ سره انګلیسي ده، پرژن یعنې دري ده، پښتو ده او افریکانز یوه ژبه زموږ سره فعاله ده. دا ژبه به زه دې ځای نه ریموف کړم یعنې وباسم. پښتو ژبه به هم لرې کړو او پرژن به دې وي. راځو یو ژبه څنګه اضافه کوو. اډ باندې کلیک کوو. دلته ورته که پښتو ژبه زموږ چې په کار وي خاص ډول مونږ زیات کار د پښتو سره وي څوک چې پښتو لیکل کوي که د دري او انګلیسي اکثره وخت کې انسټال وي نو پی پریس کوو. د کیبورډ څخه چې مو پی کلیک کړله که وګورو پښتو افغانستان لیکلی دی. پښتو افغانستان باندې موږ دا د جمع علامه چې دا دې باندې کلیک کوو. بیا وروسته د کیبورډ د جمع علامه باندې کلیک کوو او دلته پښتو افغانستان په نښه کوو او دا څه کوو وبخښئ اوکې او اپلای. موږ سره اوس پښتو ژبه چې ده کمپیوټر کې اضافه شوله. که وغواړو چې لومړی چې موږ ژبه کې بدلون راولو یعنې غواړم چې انګلیسي سه انګلیسي بیا پښتو دري نو اوله کومه ژبه وي انګلیسي وي. که غواړو دا پورته او کښته کوو نو راځو په دویم قدم کې موږ سره دري ژبه ده، په دریم قدم کې موږ سره پښتو ژبه ده. مثلا ګورئ دلته موږ سره کومه ژبه معلومیږي انګلیسي. که دا ژبه زه بدلوم او غواړم چې واړوم نو ورپسې زما سره اف ای چې فارسي ژبه هغه راځي او په دریم قدم کې زموږ سره کومه ژبه ده پښتو راځي. زه غواړم چې نه موو اف وکړو. دا دلته ګورئ پښتو ژبه په نښه کوي موو اپ نو لومړی به اوس انګلیسي وي دوهمه پښتو وي. دا اپلای کوي یعنې اوکې کوي. اوس که زموږ سره ژبه انګلیسي وي دلته ګورئ په لومړي ځل بدلون سره موږ سره پښتو ژبې ته ځو یعنې دریم قدم کې بیا موږ فارسي یا دري ژبې ته ورځو. په همدې ترتیب موږ کولی شو چې ژبه د کمپیوټر کې ور اضافه کړو او یا هم ځندې لرې کړو. دا موږ سره د کمپیوټر د ژبې د اضافه کولو موضوع وه. د یادونې ده چې د ژبې د بدلون لپاره چې دلته موږ دا ژبه په اتومات ډول سره بدلول غواړو نو د هغې دپاره د کیبورډ څخه شفټ بټن همداسې پریس یعنې کلیک ونیسئ او د آلټ بټن ورسره ووهئ. موږ سره د کمپیوټر ژبه بدلیږي او یا هم آلټ شفټ ووهئ. که شفټ پلس آلټ او یا هم آلټ پلس شفټ وهل غواړئ موږ سره د کمپیوټر ژبه دلته په اتومات ډول بدلیږي. دا اوس موږ نننی موضوع یا درس چې موږ ولوسته. موږ لومړی موضوع پروګرامز اینډ فیچرز وو، دوهمه موضوع مو یوزر اکاونټس وو او درېیمه موضوع مو ریجن اینډ لینګویج وه.